الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة البقرة آية نمبر سلویختم من شروع کړو. په آخرنی آیتونو کې الله رب العزت خپل نعمتونه را یادول. په هغه نعمتونو کې نعمتو پیدایش د آدم علیه السلام، بیا په ملائکو باندې هغه ته سجده لګول او بیا جنت کې هغه له ځای ورکول او بیا هغه د جنت نه راووتو. د هغې وجه ذکر شوی او دا چې الله د هغه توبه قبوله کړې وه. نو د هغې نه بعد بیا خطاب شروع شو بني اسرائیلو ته. مخکې خطاب عام و، اوس خاص یوې ډلې ته د اهل کتابو چې هغوی ته یهود ویلی کېږي، هغوی ته خبره شروع شو. او په دې صورت کې سورة البقره کې الله یهودو ته ډیر خطابونه کړي دي او د یهودو باسې ډیر کلی. او بیا په سورت آل عمران کې د نصاراو باس ډیر دي او دغه دوه فرقې سورة الفاتحه کې ذکر شوي دي. کوم ځای کې؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نو المغضوب علیهم د هغوی باس دلته کېږي تفصیلا، الضالین چې کوم دي د هغوی باس آل عمران کې بیا ډېر تفصیل سره دی. نو دی آیت کې الله وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، رایت کی نعمتون زماغ چی ما در کڑی دی تاسو تا یا چی ما احسان کڑی دی پتاسو. دیزی که اللہ اغوی تا نعمتون رایدی، پکی دا اغوی دا مشرانو گناونم رایدی. نو نعمتونه ورته وریادوي دې دپاره چې وګوره څوک د سره ښه وکړي دومره، نو پکار دی تاسو یې بندګي کړی. د مشرانو ګناهونه ورته پکې هم رایادوي چې ګوره د هغوی په لار به نه ځئ، څنګه چې هغوی هلاک شوي دي او عذابونه پرې راغلي دي، داسې په تاسو باندې هم راشي. ځکه چې بني اسرائیل او بیا یهود دغه ټیم کې هغه مدینه کې دي. نو دا کم کارونه چې به ذکر کېږي د دوی د مشرانو ده، دا دوی نه دي کړي، دوی پلار نیکونو کړي دي. او دې باره کې پرون خبره شوې وه چې یا بني اسرائیل، ای اولاد د یعقوب علیه السلام، الله ورته ولې دا آواز وکړو؟ اذکروا نعمتي، رایت کوئ نعمتونه زما. دې نه دا فایده راووته چې وخت په وخت به د الله نعمتونه رایادې کومې چې تاله در کړي دي. د هغې فایده دا ده چې کله د الله نعمتونه رایاد کړي نو هغه ته د الله بندګۍ ته نږدې کوي او زړه کې به دې دا خبره وي چې یاره وګوره الله را سره دومره ښه کړي دي، نو زه څنګه د هغه نافرماني وکړم. دا کم نعمتونه دي چې الله هغوی له ورکړي دي، نو هغه ډېر زیات نعمتونه دي. او د دې ښکلی وضاحت په هغه آیت سره کېږي سورة المائده کې دی. الله وی موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، اے قوم زما رایات کئی نعمتونه د الله. دا ورته موسی علیه السلام ویلو، اے قوم زما رایات کئی نعمتونه د الله چې تاسو له درکړي دي. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، په تاسو کې بېشمار انبیا رالیږلي دي، تاسو نه باچایان جوړ کړي دي. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، او تاسو له هغه څه درکړي چې دغه زمانې خلکو له نه دي ورکړي. نو دلته نعمتونه مراد دغه نعمتونه دي. رایات کې الله وی نعمتونه زما چې درکړي دي ما تاسو. وأوفوا بعهدي، وأوفوا بعهدي، او الله ته وی چې پوره کوي او پوروالی وکړئ په لوز زما
اوفی بعهدکم زب پورا کړم لوستاسو و اوفو بعهدی امر دی یعنی پورواله اوکی اغه لوز زما چې ما اغه لوز زما چې ستاسو سره دی زب پورا کم اغه لوز ستاسو نو لوز د الله سی شی دی هغې باره کې علماو ډېرې خبرې کړي دي چا دا ویلي چې لوز د الله یعنی الله دوی نه لوز اخیستی و چې داسې یو نبي به راځي په آخره زمانه کې په هغه به ایمان راوړي نو الله ورته هغه لوز پوره کوي زه به پوره کړم لوز هغه چې ستاسو دی بعهدکم معنی دا چې زه به پوره کړم هغه څه چې ما تاسو سره لوز کړی دی او تاسو له به درکړم هغه څه چې ما تاسو ته یې کړي دی هغه جنت دی او د دې تفسیر هم په یو آیت سره کېږي د قرآن کریم د تفسیر یو طریقه دا ده چې ته د الله د کلام تفسیر د الله په کلام سره وکړي سورة المائده کې الله وی ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل او الله د بني اسرائیلو نه یو لوز اخیستی او الله ورته دا ویلو انی معکم زه ګوره ستاسو ملګری به یم لئن اقمتم الصلاة که تاسو لمونځ وکړو و آتیتم الزکا او زکات م ورکړو وآمنتم برسلی او زما په پیغمبرانو ایمان راوړو وعزرتموهم او د هغوی مرسته مو وکړه واقرضتم الله قرضا حسنا او الله لم قرضې حسنه ورکړه لأکفرن عنکم سیئاتکم زه به ستاسو نه ګناهونه وریجم ولأدخلنکم جنات او تاسو به جنتونو ته دننه کړم اوس دلته لوزونه دواړو طرفونو ته ذکر شو بندگان به څه کوي بني اسرائیل هغه ذکر شو الله به څه کوي هغه هم ذکر شو دوی له به جنت ورکوي د دوی نه به ګناهونه وریږي خو دا په دې شرط سره چې کله دوی هغه لوز پوره کړي چې دوی د الله سره کړی دی نو چې کله دوی هغه لوز پوره کړي چې دوی د الله سره کړی دی رب العالمین خو خپل لوز پوره کوي د الله په خبره کې شک نشته خو چې کله تا ولیدو چې یو کار نه کیږي او الله ویلی چې زه به داسې وکړم زه به دغه درکړم او الله یې نه ورکوي نو پوه شه چې مقابل کې کوتاهي شوې ده نور الله خپل لوز نه ماتوي نه خپله خبره بدلوي څه چې الله وعده وکړي هغه پوره کوي وإیای فارهبون او خاص زمانه ویریږئ خاص زمانه ویریږئ دا ورته ولې وي یعنې ویریږئ زمانه ګینې داسې عذابونه به د باندې راولېږم لکه څنګه چې ما ستاسو په پلارانو او په نیکونو رالېږلي دي دې ته عربۍ کې وایي د ترغیب نه ترهیب ته وړېده یعنې امید یې وله ورکړو نو بیا وله یره ورکړه امید یې وله کوم ځای کې ورکړو امید یې وله دې ځای کې ورکړو چې اوفي بعهدکم زه به هغه لوز پوره کړم چې کوم ما تاسو سره کړی دی دا امید دی خوشحاله یې کړو په دې باندې خو بیا یې ویرول و ایای فرهبون او زما نه به یریږئ ګورئ کله چې انسان د الله نه یریږي نو دی د ډېرو ګناهونو نه بندېدی شي او چې کله دی د زړه نه د الله یاره ختمه شوه نو بیا په ګناهونو باندې سړی زړور شي او د الله په نافرماني باندې انسان بیا زړور شي د هغې نه بعد ورته الله وایي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم او ایمان راوړئ په هغه کتاب چې ما نازل کړی دی تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي ګوره مخکې ورته عامه خبره وکړه چې دغه نعمتونه رعایت کوي او لوزونه پوره کوي کوم چې تاسو ما سره کړي دا عامه خبره ده اوس ورته خاص امر کوي چې په دغه کتاب ایمان راوړئ بما انزلتو چې ما نازل کړی دی او سبحان الله د دې کتاب د شان ته وګوره مصدقا لما معکم تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي یعنی که چېرته دوی دا ویلی چې یاره د قرآن کریم منکر دی د تورات نه یا د انجیل نه یا د زبور نه یا زمونږ دغه انبیاو نه نو بیا به خلکو وایي چې زه دې دلاسه دوی ایمان نه راوړ نو دا خو داسې کتاب دی چې تورات ته دروغجن خو نه وایي او نه انجیل ته نه زبور ته نه آسماني کتابونو ته بلکې زمونږ په دې قرآن کریم کې خو د هغه کتابونو شان بیان شوی او سبحان الله زمونږ په شریعت کې خدا دی چې څوک په دغه آسماني کتابونو کې په یو هم ایمان رانه وړي
نو لکه ده چې په ټولو کتابونو ایمان نه راوړي. او بیا د انبیاو خبر هم داسې ده. بل یو مذهب کې تا ته دا مسله داسې نشي میلاوېدی. ولې؟ ځکه چې صرف دا یو مذهب دی چې دا په حقه دی. چېرته تاسو مسلمان لیدلی چې هغه تورات سیزي او د هغې ګستاخي کوي، یا د انجیل یا د زبور یا د بل آسماني کتاب؟ نه. چېرته تاسو څوک مسلمان لیدلی چې د عیسی علیه السلام شکل یې جوړ کړی به یې پورې خاندي والعیاذ بالله، یا موسی علیه السلام پورې؟ نه. مسلمانان په دغه ټولو پیغمبرانو باندې ایمان لري ځکه چې دوی سره یقیني د الله کلام پروت دی. هغه کلام کې دا دي. هر چې دغه دي دغه دروغجن خلک دي کوم چې اوسني دي. یعنی قرآن کریم نازل شو دوی په ایمان رانه وړو، او د دې قرآن تذکره په تورات کې د زبور کې د انجیل کې ده. نو الله ورته ایمان راوړئ په دغه کتاب چې ما نازل کړی دی، مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول کافر به، او مکیږئ اول کفر کوونکي په دې قرآن. داسې نه چې په خلکو کې اولني خلک تاسو شئ چې د قرآن نه منکري. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د آیت په تفسیر کې یو معنی ده چې مکیږئ اولني کفر کوونکي، حالانکه تاسو سره دومره علم شتی چې هغه د نورو سره نشتی. نو چې د چا سره علمي او دوی اولني کفر کوونکي جوړ شي، نه څومره نامناسب خبره ده. ځکه چې یهودو سره علم و. زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښه پېژنده. او رابشم دې سوره بقره کې الله وایي دوی داسې پېژني دا رسول صلی الله علیه وسلم او د ده حقانیت لکه څنګه چې دوی د خپل بچي پېژني، دغه شان دوی دا پېژني. خو دلته یو سوال زړه ته راځي، الله ورته یې مه کېږئ اولني کفر کوونکي. دا صورت مکي دی که مدني؟ مدني دی. نو مخکې چا کفر نه دی کړی؟ اهل کتابو کې. بارک الله فیک. د دې جواب دا دی چې بني اسرائیلو کې اهل کتابو کې اولني کفر کوونکي مه جوړېږئ، ځکه چې د مدینې یهود دا اولني بني اسرائیل دي چې قرآن ورته خطاب کړی دی. نو که چېرته دوی منکر شي نو دا اولني بني اسرائیل شو چې د قرآن نه څه شو؟ منکر شو. یعنې داسې خو دوی نه مخکې منکر وو. مشرکان د مکې هغوی ولې کفر نه وکړ؟ هغوی دوی نه مخکې کفر کړی. نو دلته دا مطلب شو. او موږ به کوشش کوو چې اوس خبره لږه مختصر کوو ځکه چې تفصیل کې وخت ډېر لګي. او قرآن ختمول اخره پورې دا لوی زور غواړي او لوی محنت غواړي. او زما ټول حرص او لالچ دی چې دا مسلمانان د قرآن ټول واوري او پوه پې شي چې د الله د کلام څه مطلب دی. کله داسې چې سړی مجبوره شي. بل ورځ مې سوچ کوم چې دا دوره سړي 4 میاشتې کوله بیا به صحیح وه. بیا به هم داسې پوره دغه به نه کېدی، خو لکه د دیشته حال نه به ښه وه. نو ځکه بعض ځایونو کې مجبوراً خبره مختصر کول غواړي. د هغې نه بعد ورته الله وایي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، او ما اخلی زما په آیتونو باندې پیسې لګي. دا د یهودو غټه بیماري وه. د هغوی د مولیانو غټه بیماري دا وه چې هغوی به د خلکو نه رشوتونه او پیسې اخیستې او بیا به یې ول دین بدلو را بدلو. غټه بیماري د یهودو دا وه. ذکر را بشي سورة التوبه کې الله وایي چې ډېر مولیان او پیران د خلکو مالونه په ناروا طریقو سره خوري. نو دا صفت په ډېر حده پورې په یهودو کې و. ځکه ورته الله وایي زما په ایتونو باندې پیسې لګي ما اخلئ، معنی دی زما په ایتونو باندې دنیا ما اخلئ. او د امام حسن بصري رحمه الله باره کې امام ابن کثیر خپل تفسیر کوي وی سئل الحسن رحمه الله دا غنه چا تپوس کو عن قوله تعالی ثمنا قلیلا، پیسې لګي. نو چې دې څه مطلب دی؟ نو هغه ته الثمن القلیل الدنیا بحذافیرها، لګي پیسې یعنی دا ټول دنیا او څه چې پکې دي. د الله د آیتونو په مقابله کې دا ټول څه دي؟ لږ دي.
نو څومره قمقل انسان دی چې د الله دین یې خرڅ کو او د هغې په مقابله کې سپکه معمولي دنیا واغسته. دا مطلب دی. مطلب دلته دا نه دی لکه دا کم مولیان چې زموږ په دې امت کې لګوي د خلکو دا مالونه وایي، نو هغو کې وایي بعض دا وایي چې دلته الله وایي چې لږې پیسې تیمالې ډېرې هلئ ډېرې هلئ ځکه چې لږو سره دین بې قدره کېږي، نو ډېرې پیسې تیالئ ثمنا کثیره تیالئ خو ثمنا قلیله مالئ. دلته ثمنا قلیله الله د دنیا د سپکوالي دپاره دې ته قلیل ویلی چې یعنې تاسو راولګېدې دا سپکه دنیا مو واغسته او د الله ایتونه مو خرڅ کړو. او عوامو کې هم دا بیماري راځي او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي داسې زمانه به راشي قیامت ته نږدې چې سحر به سړی مسلماني د شپې به کافري او د شپې به مسلماني سحر به کافري. یبیع دینه بعرض من الدنیا، دا خپل دین به خرڅ کي د دنیا په معمولي ساز و سامان باندې. خو دلته خاص دا خبره مولیانو دپاره ولا تشتروا بآیتي ثمنا قلیلا. مقاتل ابن سلیمان رحمه الله وی ډېر ناشنا دیز کې خبره کړې ده وی رؤوس اليهود كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم عن سفلة اليهود. وی د یهودو مشران چې کوم دي مشران رؤوس سرونه چې کوم دي هغوی د دې لاندې طبقې نه عوامونه د عوامونه د رسول صلی الله علیه وسلم خبره پټه کړې وه. څنګه یې پټه کړې وه؟ هغه ذکر دوی ورته نه دی بیان کړی کوم چې کتابونو کې راغلی. ولې؟ وی لأن لهم منهم مأکل في كل عام من زرعهم وثمارهم. ځکه چې دا کوم چې لاندنۍ طبقه ده دوی به هر کال د خپلو فصلونو نه څه برخه د مولیانو او مشرانو له ورکوله. ولو تابعوه، که چېرته دا مشران د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کړې او یا دغه حق بیان کړی لحبست عنهم، نو بیا دا برخه د میوې او د فصل دا ول د خلکو نه ورکوله. ځکه هغوی مطلب دا شو یعنی دلته وګوره هغوی حق پټ کو د څه دپاره؟ د دنیا دپاره. او دنیا څه ده؟ معمولي یو څو دانې. او دا په دې امت کې هم ګورئ په دې بیمارۍ کې اخته مولیان ډېر شتي چې کلیوال وله څه دانې مانې څه وله ورکوي نو دی حق نشي بیانولی. ولې نه بیانوي؟ بیا پې دا رابندوي. دغه خبره کومه چې مقاتل ابن سلیمان د یهودو د مولیانو باره کې کړې ده نو دا صفت و بازو کې شتي چې لوږې نه به مړ شي. او سبحان الله چې کم عالم او کم مولا کې دا یره پرتی که نه د عمر له ذلیله ګرځي. ځکه چې دنه الله یېري د خلکو ته محتاج شوی نو الله هم د خلکو ته حواله کړی. او چې کم عالم په الله باندې اعتمادي او حق بیانوي الله دا خلک مجبوره کوي دې ته چې د ده عزت وکړي. الله دا خلک مجبوره کوي دې ته چې د عزت وکړي. نو ځکه ورته الله دلته دا نصیحت وکړو وإیای فاتقون او خاص ما نه ویرېږئ. مخکې ورته څه ویلي وإیای فرهبون، هلته هم موږ دا ترجمه وکړې زما نه ویرېږئ. وإیای فاتقون او خاص زما نه ویرېږئ دلته هم دا معنی شوه. فایده یاده کوي. اصل کې د تقوا هم یرې ته وایي خو دا صرف یره نه ده، د تقوا مرتبې دي. ابتدا د تقوا د کوم ځای نه کېږي چې ته به د الله نه یریږې فرهبون. نو الله هغه ځای کې خبره وکړه چې کله ستا زړه کې یره راله نو ته به کومې مرتبې ته ورسې؟ د تقوا مرتبې ته. نو ځکه ورته به دویم آیت کې وإیای فاتقون. دلته دا فایده یاده کوي دین په زده کولو باندې پیسې اخیسته. دا مسله به مختصر ذکر کو. که چېرته د یو عالم دپاره د بیت المال نه څه برخه مقرر شي چې دی به خلکو ته دین بیانوي او د دې ذمواري دا ده نو بس بیا صحیح ده. دغه څه چې د ده دپاره مقرر شوي دي دقه به اخلي نور به نه اخلي.
او که چېرته داسې چې بیت المال یا حکومت وقت د خیال نه ساتي او د علم ته او د خلکو ته ښوو ته ځان فارغه کړی نو بیا که دی په هغې باندې څه اجرت علي نو دا جایز دي دا د جمهور العلماء قول دی او حدیث کې دا راځي ان حق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله تاسو چې په څه باندې اجرت علی که نه نو په دې کې ډېر حقدار د دې خبرې هغه د الله کتاب دی تاسو چا ته ښایي او رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې حدیث دی هغه زنانه چې راله په رسول الله وسلم پسې وزې تا سره نکاح کوم نو هغه زه سره نه کوم نو بیا هغه صحابي سره د دغه زنانه نکاح وکړه پسې ورسره وکړه مهر یې څه و قرآن کریم یو څو سورتونه وي دا به دې ته ښایي نو دا جایز دي چې کله عالم ځان دې ته فارغه کړی چې خلکو ته دین بیانوي او د دې بعضو دا مطلب دی چې ملا به صرف په محراب کې ناستي او دین به بیانوي نه زړه شتي نه شهوت شتي نه خېټه شتي نه ښځه شتي نه بچي شتي که بچي دي صرف زما دي شهوت زما دی زړه زما دی د ده څه نشتي دا د بعضو کچه سوچ دی او یو عالم به لګی ټول کلي ته به بیانونه کوي درسونه کوي خطبې به کوي دا یو د ټول کلي خیال ساتي دا ټول کلي دا یو ملا نشي ساتلی نو که چېرته د مولوي صاحب غریب سره نوی موبایل ویني نو دا ټول کلی به پوس پوس کوي یاره هسې دا شیطان هم په موږ ښه زورور شوی دی ورې ښه یعنی دیندار سړي په لاس کې موږ موبایل نشو زغملی چې دا ولې د سره په لاس کې دی او دا ولې د سره ښه موټر دی دا په کار خو دا و چې کله ته یو داسې دینداره سړی وینې او خلکو ته دین بیاني او هغه سره موبایل زوړ دی او ته ورته ووایې چې دا زوړ لرې که زه دله نوی راوړم تا سره نوی موبایل مزه کوي تا سره نوی ګاډی مزه کوي تا سره دا مزه کوي تا سره دا مزه کوي د الله دین خادم دی زه به د خدمت کوم او بیا به دله غصه په هغه ټیم کې درشي چې نه په خپله خدمت کولی شي د الله د دین او نه نور پرېږدي د الله دین خدمت کولو ته یعنی که بل څوک لګوي د الله د دین خدمت کوي نو دی به ورځي کوشش به دا کوي چې دی هم دا کوم خدمت چې د الله د دین کوي چې دا بند کړي نو چې یو عالم ځان فارغه کړی دی ته نو دی به سره اسمان نه من نو سلوا خو نه راځي مولیانو له چې اسمان نه الله رزق رالیږي مړه ځان او تورنجبین لکه څنګه چې بني اسرائیل له راتو او د ده په کور کې راولیږي دی خوري هم ضرورت لري چې ځان یې فارغه کړی دا اوس یو عالم دی خپل تجارت دی خپل کسب دی هغه کوي ورسره خلکو ته دین هم ښیي بیا صحیح ده خو اکثر زمونږ د ملکونو خبره کوم هلته اکثر علما او مولیانو هغوی ځان فارغه کړی دی ته ځکه چې اکثر دې سره بل کار کېږي هم نه دې سره بل کار داسې فعال اسانه هغه نه کېږي اول ته غریب ته دومره شرطونه یې ښودي دومره او په دې کې به وي دی وي د خلکو نه تمه ساتي لکه ما څو اعلانات لیدلي دي زمونږ جي یو قاري صاحب په کار دی ښه شرطونه لاندې پړپړه ده اوږده دا به ټوله وی اولنی شرط دا دی چې عمر یې ډېر زیات نه وي چې داسې بلکل ضعیف العمر نه وي دویم دا چې واده به وي دریم دا چې ښځه به یې استاد وي چې هغه هم دلته جنکو ته سبق کوي څلورم دا چې دی به خطبې هم کوي پنځم دا چې دی به امام نه وي نو لمونځ به هم کوي شپږم دا چې ماښام به وړو ته سبق کوي اووم دا چې مازدیګر به بوډاګانو ته سبق کوي اتم دا چې جنازه به هم کوي نهم دا چې اواز یې ښایسته وي لسم دا چې خلکو ته الف با تا سم کوي یولسم دا چې بهر ته به نه ځي دولسم دا چې اختر لمونځ به هم کوي ما له دې شرطونه راوړه چې زه درته جواب درکړم ته ما اخلي که څه شی د څه شي ما سره عقد لیکي په دې هر څه کې چې دا غریب مولوي صاحب په دې څه ته فارغ دی دا مزدوري کوي تا خو د خپلو آسونو د غریب وتړو اوس دله دومره څه ورکه لکه څومره چې یو مزدوري کوونکي ته میلاویږي که نه تا خو بند کو که او هسې دې نه دی بند کړی ته ترې فایده اخلي ستا بچو ته ترې فایده ده تا ته ترې فایده ده ستا مور پلار ته ترې فایده ده ستا ښځې ته فایده ده ستا کلي ته قوم ته فایده ده اوس چې تا دې دومره بند کو اوس اندازه ولګوه
چې دا دومره وخت چې خلک په دنیا پسې منډې ووي او مزدوري ځان له وکړي هغوی څومره رزق ګټي دغه ول بیا ته ورکړه که نه خفه نه شئ داسې نه خفه شئ په دې چې یاره دا خو ووایي چې دا حق دی د عالم غریب تا ته ناستي په ګنټو تا ته څه ښکاري چې دا ناست دی اسان کار دی او ستا په کنډر کې ناست دی ستا په کنډر کې ناست دی یا ستا رزق ته پروت دی یو عالم لګیای تا ته الله کلام ښایي تا ته حدیث ښایي تا الله ته نږدې کوي الله په توفیق سره جهنم نه تا ته وایي لرې شه د دې نه خو سړی وایي چې هر څه مې ته قربان کړي نو دا مسله دلته لازم ده ځکه چې بعض عوام دا مسله یاده کړي یا بعض مولیان او مطلق دا فتوا ورکوي چې دین خو باندې پیسې اخیسته دا څه دي دا حرام دي ولا تلبسوا الحق بالباطل او مه ګډوډ کوئ حق د باطل سره ګوره مخکې الله هغوی ویرول د هغوی د ګمراهۍ نه یعنی پخپله خو دغه یهود ګمراه دي چې د نورو خلکو مالونه هغه په ناروا طریقو سره خوري او دین خرڅوي دا خو د دوی خپله ګمراهي ده اوس الله دوی رټي په یو بل کار سره چې دوی نور خلک هم ګمراه کوي یعنی ګمراهي یوازې په دې ځای کې نه ده چې پخپله ګمراهان دي څه چل پکې دی نور هم ګمراه کوي او ځکه حدیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم وایي صحیح بخاري کې او نورو کتابونو کې هم شته چې ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال الله دا علم دې نه قبضه کوي چې اوچت به کې د سړو د سینو نه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الله د علماو په ختمولو سره علم ختموي نو بیا به جاهلان پاتې شي بغیر د علم نه به فتوی ورکوي فضلوا واضلوا په خپله به هم ګمراهي نور به هم ګمراه کوي په خپله ګمراه دی دا یو مصیبت دی خو چې په خپله ګمراه یو بل هم ګمراه کړي دا بیا ډبل مصیبت دی نو په دوی کې دوه مرضونه دي یو دا چې دوی حق د باطل سره ګډوډ کوي وتکتموا الحق او مه پټوئ حق وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ اوس دوه بیماریانې دوی کې تلبیس الحق بالباطل حق د باطل سره ګډوډ کول او دویم دی حق بالکل پټول حق بالکل پټول کم یو ډیر نقصانی دی باطل او حق ګډوډ کول ولې دا ډیر یعنی ولې به خلک ډېر ګمراه ښه ګمان پې کېږي ځکه چې هلته باطل به کوم راغی الله دا وایي یو آیت به ووایي آیت خو شتي حدیث کې دي حدیث خو شتي دی به بیان کړي ورسره به بیا هغه خپل باطل ګډوډ کړي نو دا د یهودو د مولیانو کارو او دا زمونږ د امت په بعضو مولیانو کې هم شتي چې حق او باطل ګډوډ کوي او یا بالکل حق پټی د سره بیانوي نه دا ولې غریبانان موږ سره چې میلاو شي اوس الحمدلله هغه زمانه ده او دور دی چې دا خلک دي چې په دې حق دین باندې پوهېږي او دا د انټرنیټ او د سوشل میډیا دي کې یو دا فایده وشو چې خلکو ته د علماو د بیانونه د حق پرستو دا ورسېدو نو غریبانان چې مسله واوري وي دا موږ اول پیر واورېده نو مسله خو زړه ده ده ولې اول پیر واورېده د ده نه یې پټه کړې وه د ده نه یې پټه کړې وه ده ته یې دا مسله نه بیانوله نو دې ځکې رد دی په هغوی باندې ولا تلبسوا الحق بالباطل لکه ابوالعالیه رحمه الله وی لا تخلطوا الحق بالباطل عبدالله بن عباس وی لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب رښتیا او دروغ مه ګډوډ کوئ حق او باطل مه ګډوډ کوئ او سعید بن جبیر رحمه الله هم دقه شان خبره کړې ده قتاده رحمه الله وی لا تلبسوا اليهوديه والنصرانيه بالاسلام یهودیت او نصرانیت د اسلام سره مه ګډوډ کوئ اسلام حق دین دی نصرانیت او یهودیت چې کوم دغه زمانه کې د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه بعد دا خو په حق نه دی نو معنی د دې دا شوه وتکتموا الحق او حق مه پټوئ کوم حق هغوی ته معلوم
د رسول صلی الله علیه وسلم رښتینوالی، د قرآن د نزول، نورې ډېرې مسلې وې د هغوی سره چې دا به هغوی پټولې، او د دې به ښه تفصیل انشاءالله په دې روانو آیتونو کې او سورة النساء کې به په دې باندې یو ښه مثال راځي چې یهودو به حق څنګه پټاو. وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ، تاسو پوهیږئ. یو مطلب د دې دا دی چې تاسو پوهیږئ په انجام د دې کار چې د دې انجام ډېر بد دی او بیا هم دا کار کوئ. او دویم دا وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ چې دا رسول په حق دی. وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ چې دا قرآن د الله رښتینی کلام دی او بیا هم پټوئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، او پابندی د مانځه کوئ او ورکوئ زکات. وارکعوا مع الراکعین، او رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه. و دې ځکه الله هغوی ته امر کړی چې د مانځه پابندي به کوئ. واقیموا الصلاة، مونځ پابندي کوئ. دلیل دی په دې باندې چې دا مونځ پخوانو امتونو کې مو، او زکات ورکوئ. دا دلیل دی په دې باندې چې زکات هم پخوانو امتونو کې وو. ها احکامو کې تبدیلیي، داسې نه چې زموږ مونځ او د هغوی مونځ بلکل یو شان دی، خو مونځ د هغوی مونځ زموږ دی، فرق به پکې. زکات د هغوی مو زکات زموږ په دې شریعت کې هم شته، خو فرق به په بعضو احکاماتو کې. وارکعوا مع الراکعین، او رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه. ولې ورته دا رکوع خاص ذکر کړه؟ نو د یهودو به په رکوع کې کوتاهي کوله، رکوع به صحیح نه لګوله، نو ځکه ورته الله خاص د ټول منځ کې د رکوع خبره وکړه. چا دا ویلي چې معنی دا ده چې رکوع ولګوئ د رکوع کوونکو سره، یعنی لاړ شي د مؤمنانو سره شریک شي د هغوی په عباداتو کې، او چې د مؤمنانو سره شریک کېږي نو د هغې دپاره به څه کوي؟ نه، ایمان به راوړي. دعوت پکې پروت دی چې ایمان راوړي. او د دې ځینې ډېرو علماو د دې آیت نه دا مسله راویستې ده، وایي د آیت دلیل دی په دې باندې چې په نارینهو باندې د جمع سره مونځ هغه فرض دی. لکه دلته الله وایي رکوع ولګوئ د چا سره؟ د رکوع کوونکو سره. او رکوع کوونکي کوم ځای کې دي؟ هغه په جومات کې دي. نو په نارینه باندې فرض مونځ د جمع سره لازم دی، الا دا چې عذر وي. بله مسله په هغوی کې څه وه؟ اتأمرون الناس بالبر، آیا تاسو امر کوئ خلکو ته په نیکۍ باندې؟ وتنسون انفسکم، او هیروئ ځانونه خپل. وانتم تتلون الکتاب، او حال دا چې تاسو لولئ کتاب. افلا تعقلون، آیا نو تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ الله ورته وایي ای اهل کتابو، په تاسو پورې دا خبره څه خو نه ښکاري چې خلکو ته امر کوي په بر سره. البر، البر دا نیکۍ ته ویل کېږي او شامل دی هرې نیکۍ لره. چې کله البر ټکی په عربۍ کې راشي نو دې نه مراد یو خاص نیکي نه ده، بلکې هر د نیکۍ کار ته مراد دی. تاسو خلکو ته امر کوئ چې نیکیانې کوئ او ځانونه هم هېر کړي دي. وتنسون انفسکم، عبدالله ابن عباس وی وتنسون ای تترکون انفسکم، ځانونه هم پرېښودي دي، نورو ته دینونه بیانوئ. او ځکه ابن جریج رحمه الله وی اهل کتابو او منافقانو کی بیماری دا وه کانو یأمرون الناس بالصلاة والصوم، خلکو ته به امر کو چې منځونه کوئ، روجې نیسئ. ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، او دې خلکو ته چې به سوي په دې به عمل نه کو. فعیرهم الله بذلک، نو الله ولا دقه طعنه ورکړه او زورنه یې ورکړه چې دا اوس څه خبره شو، خلکو ته د نیکۍ وایي او په خپله پې عمل نه کوئ. او دا خبره یاده کوي
چې زمونږ په ذمه باندې دوه کارونه دي، زمونږ په ذمه باندې دوه کارونه دي، خلکو ته د نیکۍ ویل، په خپله پې عمل کول. امر بالمعروف، خلکو ته د نیکۍ ویلو دا په موږ ټولو باندې لازم دي د وس مطابق. د باچا وس زیات دی، د قاضي وس بیا ګزاره حال دی، د عالم سره وس د عامو خلکو نه ډېر دی، په کور کې د پلار طاقت زیات دی او داسې پسې بیا ځه. امر بالمعروف دا به کې، خو ورسره واجب دا دی چې څه ته وې خلکو ته په هغې به عمل کړي. او ځکه شعیب علیه السلام خپل قوم ته ویلي، را به شي انشاءالله سورة هود کې، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. زه ګوره داسې نه کومه چې د کوم کار نه تاسو منع کوم او زه لاړ شم په هغه کار کې به خپله واقع شم، زه دا نه کومه. عالم به خلکو له تربیت ورکوي په وینا او په فعل، او ځکه دا فایده یې ده کوي چې کله دې ولیدو یو عالم چې د هغه په خبره کې اثر ډېري او خلک د هغه خبره ډېره اوري، نو پوه شي چې دا عالم چې څه بیانوي دی په خپله عمل کوي، او الله اثر نه چې د هغه سړي په وینا کې چې هغه په خپله عمل نه کوي. خو دلته یو اهمه مسله او غټه فایده مشهوره دا ده د بعضو خلکو کې، بلکې اکثرو خلکو کې، وی چې په خپله پې عمل نه کوي نو بل ته یې مه بیانوه، چې په خپله پې عمل نه کوي بل ته یې مه بیانوه. اوس دا یاده کوي زما او ستا په ذمه دوه کارونه دي، په خپله نیکي کول، بل ته د نیکۍ ویل، دوه کاره دي که نه. یو کس دی هغه د دواړه کارونه کوي، دی په اعلی مرتبه کې دی، بل ته هم وایي په خپله پې عمل کوي. دویم کس دی چې نه بل ته وایي نه په خپله کوي، دا پکې بدترین انسان دی. دریم هغه دی چې بل ته د نیکۍ وایي په خپله پې عمل نه کوي، دی د دې اخرني مرتبې والا نه خو غوره دی که نه، ځکه چې زمونږ په ذمه دوه کاره دي، بل ته ویل په خپله عمل کول. اوس په خپله عمل ونه کړو دې کې خو دی به الله بیا رانیسي، خو که دی بل ته هم بیانول پرېږدي نو خو الله بیا په دغې کې هم رانیسي. نو دی ښه دی د چا نه، دا کم چې پې نه عمل کوي او نه بل ته بیانوي. او دا بعضې خبرې هسې په خلکو کې مشهورې شوي بې دلیله، لکه بعض عوام دا وی ګیره لنډول د دې نه وی خریل غوره دي. پوهېږي چې دا مسئلې د کوم ځای راوړې، ولې وی دا خریل د ګیرې دا خو جو د چورلټه ختمه کړه، او هغه چې وړکی یې نو وی دې پورې خندا کوي، او دا تا چې د بلیټ باندې داسې صفا کړه دا خندا نه وه، شیشه د مخ نه جوړه کړي، وي دا مذاق نه دی. اوس دې مسئلې ته وګوره، کوم سړي چې ګیره پرېښودې ده سنسه، د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې عمل کړی سنسه، اگر که ګناهګار دی د دې ګناه د لاسه، خو سنسه عمل کړی دی، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي پرېږدئ، دا خو سنسه پرېښودې، هغه بل خو بله سره عمل نه دی کړی. بعض خبرې هسې بې دلیله مشهورې شي. او ابو الاسود الدؤلي د هغه یو شعر دی ډېر ناشنا، هغه به راته ووایم دلته. هغه وایي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. مه منع کوه د خلک د داسې اخلاقو نه چې ته په خپله په هغې کې واقع، یعنې خلک منع کوې د ګناه نه او ته پکې پروت، عار علیک، د ستا دپاره د شرم خبره ده. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وي شروع د خپل ځان نه وکړه، شروع د خپل ځان نه وکړه، د خپل نفس منع کړه د ګمراهۍ نه، نو که چېرته ستا دا نفس د ګناهونو نه بند شو نو ته حکیم انسان یې. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. نو کوئی چرته ته په خپله دغه ګناه نه منع شوې نو بیا به ستا نصیحت هم خلکو له فایده ورکوي او خلک به دې تابعداري هم کوي. نو په یهودو کې بیماري څه وه؟ نورو ته به امر کو، په خپله پې عمل نه.
ګور الله ولا دا زورونه څنګه ورکړه وانتم تتلون الکتاب، حالانکه تاسو کتاب لولئ، یعنې دا هم نه چې جاهلان یې. افلا تعقلون، ای د عقل نه کار نه اخلئ، سوچ نه کوئ چې زموږ دا کار غلط دی. قرآن کې ګوره ځای په ځای الله د عقل لا خبره کوي، او د اسلام موږ له تیزي را کړې ده چې د عقل استعمال کوي په دین باندې د